یاره چمن ګله په لاسونو دې برکت شه څه ښایسته چاپي کېږه رانږدې شه السلام علیکم. وعلیکم سلام ملک صاحب څنګه یې جوړې په خیر یې؟ مننه زه ښه یم تاسو ښه یه کور ته دې قلاري ده خیر اوسې ملک صاحب هغه د خپلوۍ په اړه باندې حاجي ځونډی و هغه زوی مدد خان درغه د خپلوۍ خبره در سره کوي. ښه بلکل یاره بس لور او خور د ورکړې شی دی او را دې شي زم دیره کې ناست یم سمه ده هلکه چمن ګله ته د باندې ودرېږه یو دوه کسان راځي بس که زما پوښتنه یې وکړه بې اراده نه ځه ورشه ملک صاحب مېلمانه راغلل. مېلمانه راغلل راځئ شکر ملک صاحب ته څنګه یې؟ زونډي ګله په خیر راغلې مننه خیر اوسې ته ښه یې؟ چې په خیر راغلې خیر اوسې یا هلکه چمن ګله ته ورشه که نه او داسې د غوږ سپین شوده راوړه او اوبه پکې وانه چې ځه نه ملک صاحب جک نشته شودو ته راوړه صحیح ته ښه چې زه راوړم ښه حاجي زونډیه ته خو ښه انشاءالله او مننه ملک صاحب ته څنګه یې ښه یې؟ ژوندی اوسې دغه دې زوی دی او دا زما زوی دی مدد خان سپین شو دی سپین بس دی ټوله یې مه ډکوه دې کې خو مونږ اوبه نه اچوو دا سپین شوده دي بس دا هسې د ذایقې دپاره یې څکئ لږ ده ته مو اچوه بس دا کېده زه ځې نه څښمه ناوله راشه ته مې چاپي که راشه ښه حاجي زونډیه تاسو خبره کوله مهرباني وکړئ ملک صاحب مونږ غواړو چې مونږ او تاسې خپلوالي وکړو او ستا لور زه دې زوی مدد خان له وکړم ښه خبره ده لور خور د ورکړې شی دی او رشتې خو په اسمانونو کې جوړېږي خو ته به زما د حساب نه نه خبر زما د لور ولور چې دی هغه 15 لکه افغانۍ دی ملک صاحب ته دا لور مونږ ته راکې او که په مونږ یې خرڅې چپ دا خو سغوا نه ده چې په تاسو باندې خرڅومه لور مې ده در کومه ما هغه بله لور په 15 لکه افغانۍ ولور مې ترې اخیستی او تاسو نه یې معلوم بس که کې وي که او که نه کې ځه نو دا زما زوی خو څه ویرات کوهلي نه چې تاسو ورته پریټیزنټ راکوئ پریټیزنټ ته خو ډرامو کې کار کوي زما د نوم چې دی د لور نوم یې چې دی ګلمکۍ نومېږي پریټیزنټ ته نه نومېږي او که دا پرمن کسکر دی او که ویرات کوهلي دی بس که کې وکړه او که نه کې مه کوه ملک صاحب مونږ پوښتنه شوده تویې شوده کېده څه شوده دي لږ پکې پاتې دي اوس خبره وکړه ملک صاحب مونږ پښتانه یو داسې مه شړه زه دې شړمه نه زوی دې ټول کیکونه خلاص کړل نه تور کیکونه تور مخې ټول وخوړل ځئ به ځئ د شپو نومونو ملکان یاستئ په لورانو تجارت کوئ نه کومه ځه کیکونه مه وړه کیکونه یې ټول ویوړه مونږ پښتانه یو داسې مه شړه زه دې شړمه نه زوی دې ټول کیکونه خلاص کړل نه تور کیکونه تور مخې ټول وخوړل